بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د لرې مطبوعاتو رسنیو څخه به د ځینو هیوادونو داستانونه او کیسې اورېدلې ولې. یو ماشوم د اختر په ورځ شهید شو، یوه مېرمن د اختر په ورځ شهید شوه، د روژې په ماښام دومره بېګناه انسانان وژل شول. نن دا کیسې هوبهو په افغانستان کې روانې دي د یو ظالم جابر پوځي رژیم د لاسه چې ډېری یې دویم اسرائیل بولي. هغوی په تیرې روژې میاشتې کې په سلګونو بېګناه افغانان په بمباریو کې ووژله او پرته له دې چې حیا، شرم او د ګناه احساس وکړي، د وجدان په عذاب اخته شي، په ډېر ویاړ یې د همدغه بېګناه انسانانو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیسته. هغه لا څه چې دوی د تل په شان د مکر له مخې یو کاذب اوربند اعلان کړ. ول د همدغه اوربند په شپو ورځو کې، د همدغه اختر په ورځو کې چې مسلمانان باید د اختر خوښۍ ولمانځي، افغانان ورته خوښي چې د خوښۍ دپاره یو 3 ورځې پلمه موندي. اوربند و او د اوربند دپاره هغه یوه نسبي خوښي دا وه چې زه د اختر ورځې به په ارامه تېرې کړي عام افغانان. ولې دغه ظالم جابر دروغجن او مکار دښمن د اختر په دویمه ورځ باندې یو افغانه میرمن، یو افغانه ملاله، یوه ډاکټره، هغه چې د بشریت د خدمت دپاره راوتې وه، هغه چې د افغانانو د خدمت دپاره راوتې وه، هغه چې د همدغسې جابرو ظالمو استبدادي ادرسونو د قربانیانو د خدمت دپاره راوتې وله، هغه له خپل ماشوم سره شهیدیږي. یو کوچنی ماشوم چې د اختر په ورځ باید نوې جامې واغوندي، هغه په دې ورځ باندې په وینو لت پت کېږي. د چا د لاسه؟ د هغه چا د لاسه چې خپل پلازمینې ته د اسلام آباد نوم ورکړی دی، د هغه چا د لاسه چې علما یې د فلسطین او د نورو ځایو دپاره په دروغجنو تبلیغاتو باندې ستونې شکوي. ولې نن د اختر په ورځ باندې د یو کوچني ماشوم او د یو افغانې خور په وینو لت پت بدن نه ګوري او په دې باب باندې خاموشي او مهر په خولو لګولی دی. سلامونه، وخت مو په خیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس ستانکزی ته وړاندې کومه. د یو افغانې ملالې، د یو افغانې ډاکټرې خور چې نن د پاکستان د پوځي رژیم په مخامخ ډزو کې شهیده شوله له خپل ماشوم سره، د هغې ورور زاهد الله را سره په لاین کې دی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. لومړی درته د دغه بدې پیښې، د دغه ظلم او د تاسو د خورکۍ د مظلومیت او د شهادت تسلیت وایم او پاتې خبر له تاسو اورو چې څه پیښ شوله، هغه چیرته روانه وه. سلامونه او درنښت مې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته او په خاصه کې خپلو ګرانو هیوادوالو ته الله تعالی دې وکړي چې دغه اختر یې په خوښۍ او ارامۍ سره پیل کړی وي. زما دغه خور چې ډاکټر سحر زوالزی نومېدله، په ډېر جرأت سره په طبي علومو کې زده کړې کړې وې او د دې هېواد د بچیانو د روغتیایي برخې دپاره یو ښه کادر و. په دغه برخه کې لس کلن خدمات عرضه کړي وو. دغه په دې نږدې وخت کې د نورستان ولایت د مادیش ولسوالۍ د منډیګل د کلینیک د IMC نړیوالې موسسې سره په یوه ډاکټره وه، په MD برخه کې کار کوو، PCS برخه کې کار کوو، عین وخت کې د دغه کلینیک انچارج موقف کې قرار لرو. د 15 ورځو راهیسې زموږ او ستاسې بدبخته دښمن، دغه د هیواد ګاونډي دښمن چې تل یې زموږ د هیوادوالو په وینو باندې خپلې موټرې او کارخانې چلولې دي، د دوی د خوا نه لاره محاصره شوې وه. د 15 ورځو راهیسې دوی په دغه کلینیک کې محاصره او د خوراکي توکو څخه کم شوي وو. بیا چې څه وخت د دغه بدبخته ګاونډي د خوا نه ډزبند اعلان شو، اوربند اعلان شوی و، دوی په اعتماد او باور سره چې یو مسلمان چې واده وکړي، یو ملک چې واده وکړي، مبارزین چې واده وکړي، یو نړیوال چې واده وکړي، نو دغه برخې اوربند ته ژمني متاسفانه هغسې نه و کړي. دوی را حرکت کړی و او دوی په موټر کې وو چې په مخکني موټر کې هم د دغه پاکستاني پوځي رژیم د خوا نه په ډزې شوې وې او لومړنی موټر ډیر زیات په نښه شوی و. دوی چې څه وخت په موټر کې په انداختونو باندې لګیږي، دوی مبارزین افغانان د دې شیانو سره ډیر عادي دي. دا زما خور شهیده شوې ده، خو زه د دې خور شهادت لکه هغه د ملالې په شان، موږ د دې خبرو سره عادي وي، هېڅ خبره نشته. موږ خپل د نظام پرمختګ غواړو، د هېواد پرمختګ غواړو. افغانان د دې شیانو هېڅ ویره نه لري او خپلو هېوادوالو ته دا د دې ویر په جامه باندې بیا هم قناعت ورکوم چې دغه ملاله چې دغه شوې وه، نو
بلې صاحب سوالزی صاحب دغه ډاکټر صاحب چې شهید ډاکټر زموږ خورکۍ چې را روانه شوې وه له خپلو ماشومان سره معنا دا چې دوی باندې دغه بندیزونو له وجې نه دغه لاره چې بنده وه د خوراکي توکو کمښت هم راغلی د لوږې له وجې هم دوی مجبوره شوي وو چې باید وخوځېږي او راشي د ښار ته راوځي. اختر هم دی په اوربند باور کړی و دغسې و. همداسې وه 3 ورځې مخکې چې اوربند نه و شوی ما ته یې په واتساپ باندې میسج پرېښودو ما سره اوس هم غږیز پیغام شته چې وروره وږی مې ډوډۍ ته مې زړه شوی دی. ما ورته وویل دغه جوس او کیک چې شته د دغه باندې حوصله وکړه او دا زموږ خاوره ده او دوکان سم شوي وو چې له پالیسي امریکایي سیاست دی بل څه نه دي نو ناکام وکړه. نو دغه سیمې ته چې رارسېږي نو دوی په اندېښتونه کړي دي په اندېښتونو کې چې دوی کله لګېږي په پښو باندې دوی یو سیند ته راروک باندې حرکت کړی دی چې دوی چې په سیند باندې حرکت کړی تر څو ځان وژغوري بچي وژغوري ښځه او خاوند سره زوی یو طرف ته دی لور یې بل طرف ته دې سره د غېږې ماشوم دی د غېږې ماشوم دی په سیند یې هم نه دي پرېښي په سیند په منځ کې په ډزې کړي دي په دوی اندېښتونه کړي دي. خو متاسفانه چې زموږ او خیر خور خاوند چې و هغه نه دي کولی چې دا را کنټرول کړي ځکه د سیند منځ د بحر منځ او د زخمیانو را کنټرول نو هغه بیا سیند وړی وه سره د کوچني ماشومه او په سیند کې د شهادت جام نه ویش شوی و او هغه زموږ اوښې خپل 2 ماشومان د ځان سره د سیند نه بهر کړي او یو بنډې لاره یې نیولې وه چې بیا ماخوستن 9 بجې موږ ته رسوا شولو او د خپلو سیمې هېوادوالو په ذریعه باندې هغوی ته زوی ورکړل شو. بیا ډېر دردونکې دا وه چې زما دغه خور چې شهادت جام یې نه ویش کړی دا د سرغاړه وه بیا د هېواد غیارتي مېرمنو د دې جسد خپل کور ته انتقال کړ او هلته پروت دی او تر دې پروت دی او د پاکستاني پوځي رژیم ته مونږ دغه سیمې څو جرګې ورولېږلې چې یوه زنانه هم شهیده کړې ده. جسد تر دې دمه لا په سیمه کې دی ځکه پاکستاني پوځي رژیم دغه لاره تړلې ده مکمل یې تړلې ده څومره چې جسد زموږ خپل هېواد کې او خپل هېوادوالو سره دی او موږ مطمئن انشاءالله چې زموږ هېواد کې دی خو دا را انتقال مشکلات دی تر دې دمه نه دی را انتقال شوی او وجه همدغه پاکستاني پوځیان دی چې په عمومي باندې عامه بنسټونو باندې ډزې پیل کړي دي د دوی واړه ډرونونه په سیمه باندې هیڅوک حرکت ته نشي کولی حتی تر دې چې په سیند غاړه کې هم وڅوک نه پرېږدي. موږ 2-3 جرګې چې دلته قومي جرګې شته دی دلته قومونه اوسېږي موږ د قومي جرګې هم ورولېږلې چې یوه ډاکټر هم شهیده کړې ده یو عام ولس د یو عام بنسټ قدر هم شریک کړی ټول نړیوال قانون د اسلام قانون تر څنګ په نړیوال قانون کې د دې لپاره کوم ممانعت نشته دی خو هغوی دا خبره نه ده منلې او د جسد د انتقال خبره یې رد کړې ده لاره لا تر دې دمه تړلې ده د هغوی د خوا نه. الله تعالی دې رحم وکړي یو ځل بیا په خپلو هېوادوالو غږ کومه چې هېڅکله د شهادتونو نه ونه وېرېږئ او دا خاوره زموږ ده زموږ په قربانیو باندې ازاده شوې ده موږ نیکنی تاریخ په دې کې لرو او په دغه لار باندې به روان یو د نیکونو په تاریخ باندې. زوالزی صاحب زه ویرجن حالت دی ټول په غم کې یو زه نه غواړم چې ډېر تاسو په تکلیف کړم فقط دا پوښتمه چې یو تاسو چې کله د دوی پوستو ته مراجعه وکړه د دوی خبره څه وله چې ولې اجازه نه ورکوي چې یا دا سیمه تر اور لاندې نیسي چې کله هم څوک ورځي چې تر څو دا انتقال کړي د دوی دلیل څه وه او دویمه پوښتنه بیا د چارواکو دی چې هغه به وروسته درله وکړم فقط دا که راته ووایاست چې دوی څه وایي تاسو ته چې کله مشران ورځي د جسد د انتقال دپاره. دوی د عجیبه سیاست لري د IMC د مسؤلین د خوا هم دوی سره اړیکې نیول شوې خو د دوی پوځي سیاست فکر کوم جدا دی عوام سیاست یې جدا دی نو په پوځ کې فکر کوم چې دغه د رحم کاسې بیخي نسکوره شوې ده او دوی په زړه کې کوم رحم نه لري په اصطلاح باندې څوک چې د کوم کار د باندې ټریننګ شوي دي فکر کوم دوی د افغانانو د قتل دپاره رامنځته شوی هېواد دی د دوی پوځ هم دغه د افغانانو د قتل دپاره روزل شوی دی هېڅکله دوی نه غواړي چې په دغه برخه کې د افغانانو مړو ته درناوی ولري زنانو ته درناوی ولري عام ولس ته درناوی ولري عامه بنسټونو ته ولري او نور دوی موږ ته هغه د زنانو سیاست بیانوي هغه د زنانو په شان ښکار کوي هغه زنانو ته چې خبره وکړي خورې نن یې کوم او خورې سبا یې کوم خورې بل سبا یې کوم او خورې دلته یې کوم دوی داسې ګونګ حالات یې دغه کړي دي
او ګونګوشتو غوندې خبره ده. نن کرنیل راځي خبره ورته کوم، نن کرنیل روژه دی، صبر وکړه چې روژه ماتې وکړي، بیا به ورسره خبره کوو چارې کنټرول. زوالزی صاحب دغه بېرحمه وحشي دښمن دروغجن دښمن اوربند مات کړ او د اوربند بلا ورپسې دغسې یو ملاله خورکۍ شهیده کړه، د هغه ماشوم یې شهید کړ. حتما هغه ماشوم همغه و چې د غېږې ماشوم یې و، هغه ورسره شهید شوی دی. هغه به هم تاسو واورو. تاسو مسؤلینو ته چارواکو ته دې خواته چې څوک واکمن دي دوی ته مو وویلې، دوی مو غوښتنه وکړله، د دوی ځواب څه و، د دوی همکاري تاسو سره څه وه؟ څنګه نظام زموږ تر شا ولاړ دی، دوی خپل هغه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حتی د امیر المؤمنین صاحب د دفتر ویاند ضیاء الله مجاهد پیغام هم موږ سره تسلیت شریک شوی دی د یو وزارت د وزیر د لارې. موږ سره د وزارتونو وزیرانو اړیکه نیولې ده. هغې برخه کې دوی خپل اقدامات کړي دي او دا مړی د دوی مړی دی او دا په هېواد شهیده ده. دا به تاریخ هم لیکي چې دا په هېواد شهیده ده او دوی دغه برخه کې څه چې وس هغې کوي. وروستۍ پوښتنه هماغه ستاسو پیغام رااخلو، د ورجن حالت دی په هر حال باندې ستاسو خبره وروستۍ خبره اورو. خلکو ته ټول خلک یې ورجن کړي دي، یعنې د اختر په دغه ورځو کې پر دې خورکۍ باندې که څه موږ په ویر کې وو تیار، موږ 100 شهیدان ورکړي وو، ولې هغه دردونه او غمونه یې نور هم لا پسې تازه کړله. خو ستاسو خبره اورو. زما خو وروستی پیغام دا دی چې تاسو دغه ویرجن حالت بار بار تکراروئ. دغه ما په خپلو لومړنیو خبرو کې وکړله چې دا د افغانانو شهادت عادت دی او د شهادت دپاره مبارزې کوي. دا یوه زمونږ دا مېرمن نه ده، زمونږ په دې انقلابونو کې په زرګونو ودونه بمبار شوي، ناوې هم شهیدانې شوي، شاوګان هم شهیدان شوي دي. نو د دې شي زمونږ عادت یو او زه د دغې خپلې خور شهادت په باندې ویاړم او په خپلو هېوادوالو لا غږ کوم چې شهادتونو نه مه وېرېږئ او چې چا څنګه جواب غوښته موږ هماغسې د خپل ټټر زغری کړی دی، اوس به هم نه کېږي. پامیر او هندوکش د غرونو باز یم، عمره تر جیلمه په پرواز یم، خیر دی نن به مې وزرونه دي مات شوي، د سبا ورځې فاتح یم شهباز یم. سبا وخت راشي اوس به درنه کومه، خو ټټر مې درته نیولی دی ولې دوا مې او شهادت باندې موږ عادت یو. هغه کونړ دي که ښځې دي زموږ شهادت په ماشومان دي، په دغه لاره کې موږ شهادت ویاړ ګڼو او د دغه بدمرغه ګاونډي دغه کړنې زه فکر نه کوم چې کوم نړیوال به ورته ښه وي. نو دی دې په خپل پالیسۍ باندې فکر وکړي چې موږ ښه کوو که بد کوو. الله تعالی دې وکړي چې زما په خبرو باندې هېوادوال خسته شوي نه وي. الله مو ساتنه او حفاظت. تاسو حق دی. ټول هېوادوال تاسو سره په دې غم کې شریک دي او ستاسو مېړانې ته هم سلام. د دې خورکۍ شهادت دې خدای قبول کړي، ستاسو د جرأت ته، ستاسو د مېړانې ته چې په دغسې حالت کې هم ستاسو خبره هماغه خبره ده، د وطن خبره ده. خدای مو سلامت او ژوندي لره او خدای دې موږ او تاسو باقي له غمونو وساتي او خدای دې د دغسې حوادثو د غچ اخیستلو 100 برابره توانایي او ځواک موږ ته راکړي چې دښمن همداسې مختوری کړو او د دغه هرې وینې پوښتنه ترېنه وکړو. ډېره زیاته مننه زوالزی صاحب، خدای مو سلامت او ژوندي لره. کور ودان. مهرباني.